السلام علیکم خوږو دوستانو. د شپې 3 بجې مې دروازه وټکېده. عبرتناکه او ویرونکې کیسه. امید لرم چې تر پایه راسره واورئ. زما نوم اسلم دی. دا کیسه زما د ژوند تر ټولو ویرونکې شپه وه. هغه شپه چې ما پوه کړل ځینې دروازې که پرانیستل شي بیا ژوند عادي نه پاتې کېږي. دا د ژمي شپه وه. ساعت تقریبا 3 بجې و. کور خاموش و. هر څه غلي. ناڅاپه ټک ټک شو. زما د خونې دروازه وټکېده. ما په ویره وویل څوک یې؟ خو هیڅ ځواب نه و. بیا غږ راغی خو دا غږ د انسان نه و. ژور یخ او د زړه خوږو اوریدونکو پوره کیسه یوټیوب چینل کې کتلی شئ.